او په هغه ورځ به په سوریان شپېلۍ کې پوکړای شي او هغه ټول چې په اسمانونو او ځمکه کې دي مړه به راوغورځېږي پرته له هغو چې الله د هغو ژوند غواړي. بیا به یو بله شپېلۍ پوکړی شي او په ناڅاپي ډول به ټول راپاڅېږي ګوري به ځمکه به د خپل پروردګار په نور سره ځلانده شي د عملنامو کتاب به کېښودل شي پیغمبران او ټول شاهدان به را حاضر کړای شي د خلکو په منځ کې به له حق سره سمه فیصله وکړای شي او پر هغو به هیڅ ظلم نه وي او هر چاته به هر څه عمل چې کړی و د هغه پوره بشپړه بدله ورکړی شي. خلک چې هر څه کوي الله پرې ښه پوهیږي. دغه فیصلې وروسته هغه کسان چې کافر شوي وو ډله ډله به د دوزخ خواته وشړل شي تر دې پورې چې کله هغوی هلته ورسیږي نو د هغه دروازې به پرانستل شي او د هغه ساتونکي به هغو ته ووایي چې آیا تاسې ته ستاسې له خپلو خلکو نه داسې پیغمبران نه وو راغلي چې هغو تاسې ته ستاسې د پروردګار آیتونه اورولي وي او تاسې له دې خبرې نه ویرولي یاست چې یو وخت به تاسې دغه ورځ هم وینئ؟ هغوی به ځواب ورکړي هو راغلي وو خو د عذاب فیصله پر کافرانو تطبیق شوه. دوی ته به وویل شي ننوځئ د دوزخ په دروازو کې دلته اوس ستاسې همیشنۍ استوګنه ده ډېر بد استوګنځای دی دا د متکبرانو لپاره.